بالکل یې کوو بالکل یې کوو، خو هغه څوک چې د پاکستان په فوز کې کار کړی ده هرګز نه منم چې پاکستان په فوز او لیوي کې کار کړی ده، هرګز. زه شواهد لرم ټولو دوستانو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. نوروز صاحب محترم، کوم چې باندې چې بحث کوئ اخوا دوخوا بیا تښتئ مه په موضوع باندې. ما 2 شیونه نوٹ کړي دي، زه په آخره کې سوال لرم. بس اوس برنامې نه به هیڅوک نه تښتي. مهرباني. زما به دلته یوه غوښتنه د نوروز صاحب نه همدا چې دلته 3-4 ملګري تاسو ناست، زه به ننګیال صاحب هم لاندې ریکویسټ دی هغه هم در سره راپورته کوي چې دا بحث لږ نور هم سره برابر په بحث کولو موږ ورته خوبونه پرېږدو، سره پورې په بحث شروع. ننګیال څوک دی؟ نجیب ننګیال. نجیب ننګیال مله راجب بکو داسې وکئ دا بحث بلې ورځې ته وځنډوئ. خیر یو څوک اکسنه موږ دلته لرو که نه؟ خبرې ته غوږ شئ، خبرې ته غوږ شئ. دلته یو کوربه ده او 2 سره میلمانه دي، حساب پوره ده، نورو کسانو ته ضرورت نشته. که سیاسي بحث کوئ بیا سیاسي خلک راجي کوئ لطفا. سیاسي بحث کوئ سیاسي خلک راجي کوئ. سیاسي خلک بیا راجي کوئ. نه دلته به موږ خپلې خبرې ټول سره وکړو، مشکل نشته. افغانان یو بحث به سره کوو، خبرې به کوو، یو بل ته به غوږ نیسو، مشکل نشته. یو خبره اجازه راکړئ، یو خبره زه واضح کوم. دلته زه د حمزه ورور په خلاف نه یم. حمزه زما ورور دی، حسیب جنرال صاحب مبین. زه خلاف یم، زه ثبوتونه لرم. زه خلاف یم، خلاف نه یم جنرال صاحب، زه خلاف یم، کله هم ستاله زه خلاف یم. اجازه راکړئ. اوس هم کولی شم چې ثبوتونه وړاندې کړم که اجازه راکړئ. اجازه راکړئ. ګورئ ننګیال صاحب محترم په خیر راغلی. که زمونږ هدف دا وي چې یو بل احترامي وکړو، د الله هم دا اوس بندومه. نه زمونږ هدف دا وي چې یو بل نه زده کړو. زه یې حمزه نه زده کړم، زه د ننګیال ورور نه زده کړم، او په چوکاټ د احترام او عدالت او انصاف او نیتونه هم زمونږ الله ته پاک وي، بیا زه مشکل د بحث مخکې وړو. که چېرته نیت هم بل وي نو بیا فکر نه کوم د دې ارزښت ولري دا لایف چې موږ یو خدای ناسته یا حمزه یا حسیب یا نجیب ورور یا یو بل شخصیت دلته به احترامي شو. دا زموږ هدف نه دی چې په همدې چوکاټ مخکې ځو، بسم الله مخکې ځو. هر چا کې چې د به احترامي ته لمن واچوله زه یې کته کوم، امید لرم چې ما نه خفه نه شي. نه انشاءالله چې ټول دلته داسې ستاسو په شمول ټول اکیډمیک انسانان نازي، ستونزه نشته انشاءالله. چې زه غواړم اول خو ننګیال صاحب محترم ته ښه راغلاست وایم. بحث به داسې وکړو چې په زما یوه پوښتنه همدلته تاسو نه دی، هم نوروز صاحب محترم او حسام ورور نه، چې آیا په افغانستان کې شته نظام اسلامي دی او که نه؟ زه غواړم په دې باندې یو څو دقیقې ستاسو نظر واخلم. مننه. زمونږ چې کوم دغه بحث شروع شوی اول دا تکمیل نه کړو چې دا کوم موضوع علمي موضوع ده، دا سیاسي موضوع نه دی، علمي موضوع ده. موږ په سیاست باندې بحث نه کوو، دا یو علمي موضوع ده چې دا موږ تکلیف کوو. هغه موضوع ده چې د نوروز صاحب طاهرزاده صاحب هغه خپل سټیټمنټ ثابت کړي، بیا به خبرې مخکې وړو. دا علمي موضوع ده که نه؟ یو علمي موضوع ده. دا بحث موږ داسې کوو لکه هغه نوروز صاحب محترم، نوروز صاحب محترم موضوع سیاسي طرف ته بول کوي، بیا بل ورځ سیاسي په دیني ما خو سیاسي په دیني حسام صاحب محترم دا خو ډېره پوښتنه ده. په افغانستان خو د ټول عمر په غرب کې خلکو ته دعوت ورکوو، د خبره کې کوم ځای سیاست موږ فی الحال په افغانستان نه غږیږو، فی الحال په افغانستان نه غږیږو. موضوع موږ ختمه کړو. دلته بحث دی چې کله یو عالم ویل شوي د سوریا نه د بشار الاسد پلار یا بشار الاسد په خپله چې هغه ته دا موضوع د خروج باید لږ تشریح شي، دلته علمي بحث دی. موږ به دا ختم کړو، بیا کولی شو انتخاب کو چې کوم علمي موضوع راواخلو، په هغه باندې بحث وکړو انشاءالله. حمزه صاحب که چېرته ورسره دا بحث غواړي. لومړی زه سوال لرم، حمزه د خپله کمره خلاصه کې ځینې شواهد د حمزه په اړه ما پیدا کړي دي، که غواړئ هغه شواهد که چېرته علمي شواهد وي بسم الله مخکې کړه، که سیاسي وي یا علمي شواهد هم دي، علمي شواهد هم دي او څوک یې ردولی هم نشي. لومړی سوال هم ودرېږه. لومړی سوال اول زه سوال کوم بیا ځم. لومړی سوال، حمزه د پاکستان په خلاف د بلوچستانو جګړه بغاوت وبلله. په افغانستان کې د جبهه مقاومت جګړه بغاوت بولي که نه؟ ورونو زه یو نه بل نظر لرم، دا لایف همدلته قطع کړو، بیا به یو بل روز ته کینو. څه نظر دا داسې وکړئ که سیاسي دغه ته بیا مثلا دغه لاند جواب که راکړئ. زه شخصا دا وایم دا باز به ننګیال صاحب دوی ته پرېږدو، هغه سیاسي تحلیلګر دی او
خپل دغه زه هم حمزه صاحب کامره ولې بنده کړله مبین صاحب محترم بحث زه په دې افرادو نه دی حسیب صاحب تا سره زه بحث نه کوم جنرال صاحب هیڅ نه غواړم نه ته ما د بحث موضوع نه خیر ما تا ته سوال نه دراجه ته به نه غږېږې زه هیڅ کله تا سره بحث نه کوم بحث د ما حمزه سره ده ته به بحث نه کوې ما او تا یو ځلې معلومه کړې ده بس ورونو ګورئ ښه زمونږ د حمزه سره خپل بحث روان دی ورونو ګوره بیا زه وایم که موږ په سیاست باندې بحث وکړو دېرش کاله مخکې هم شوی دی نتیجې نه رسېږي یو علمي میدان کې زه ځکه راوختلم نوروز صاحب غلطي تا وکړه چې دا سړی د راجیک که دا موږ درې واړه بیرته کاته که تاسو خپل بحث وکړئ نه څلور کسان حمزه ته یو طرف ته ولاړ ناست وي او هغه مشکل نسته هغه ته قاضي نه هغه دوی سره ډیبیټ ځواک صاحب ابو ورځ دی جوهري صاحب ستاسو په لایف کې و تاسو درې وي دوی یو او که به دا معیار هو زه نه چګول تاش کې د ویلي و چې پلان کې ملګری راپورته کوي مونږ خو د چا مننه نه ده زه ما د ریکوست کړو نه چګول تاسو ورته راغلي د دفاع موضوع نه دی حسام صاحب محترم د دفاع موضوع چې نه ده بیا مونږ کاته کا ننګیال صاحب تا ته سلامونه ستړی مشه زه له هر افغان سره بحث کولی شم اما هغه څوک چې په افغانستان کې د بلوچانو جګړه فساد بولي د افغانستان په اړه زه سوال لرم چې د مقاومتیانو جګړه فساد ده که نه ده جنرال صاحب دا نن چیرته هر سړی دلته د حمزه په خلاف پاڅېږي او هغه کار کوي چې هغه موضوع ډول زه دا نه منم دلته ګورئ موږ باید یو ورځ زده کړو چې خپل اختلافات سره یو بل سره مینه محبت وکړو خپل اختلافات سره بالکل کوو خو هغه څوک چې د پاکستان په فوز کې کار کړی ده هرگز نه منم د پاکستان په فوز او لیوي کې کار کړی ده هرگز زه شواهد لرم پوښتنه کولی شم نوروز صاحب محترم د دغې برنامې د مخته تګ دپاره دلته حمزه جانان تقریبا داسې دی چې هغه چې کوم بحثونه لري هغه د طالبان دغه فی الحال چې کوم نظام دی د دې په وړاندې د خپل نیوکې لري خپل بحثونه لري مبین صاحب غواړي چې د دې دفاع وکړي دلته په فی الحال موږ حمزه صاحب ته اجازه ورکو دغه شته خلک به سره کینو د افغانستان په شته حاکمیت او په نظام به وکړي هرګز هغه چا سره بحث نه کوم چې پاکستانی تر افغان بهتر افغان هغه سره بحث نه کوم یو خبر بل دورو هغه به زه لایف جوړ کوم ما سره به بحث وکړي ننګیال صاحب هم راسي تاسو به هم راشئ د نوروز په لایف کې زه دا بحث چا سره نه کوم طالبانو نماینده نه یم نه خلاف نه طرفدار ما کېدای شي زه په دومره انتقاد وکړم چې د ما نه بغیر بل چا به دومره کړی نه په میډیا کې په داخل کې کوم شیانې ښه دي ښه مې ورته ویلي کوم شیانې بد مې ورته ویلي دي نوروز صاحب د پاکستان د فوج ویان ته اجازه نه ورکوم چې ځان په افغانانو کې تیر کړي زه شواهد لرم چې ته شواهد لرې ته کولی شي چې په لرم لاړ شه لیوي لیکن دلته مه ښکاره کوم دلته نه ښکاره کوم زه شواهد لرم او چیلنج ورکوم که چا رد کړل زه برنامې پرېږدم بیا د لایف خپرونې توبه هم باسم چیلنج جوړوم په لوی رب مو سپارم السلام علیکم ننګیال صاحب تا هم خدای په امان سلام علیکم مننه خیر اوسې هغه سټیټمنټ کمال بیا ووایه چې هغه بیا دغه کول ته وګورو ما زګ مایک بند کول نه خو زما مری به کار پر غوستو د خبرونه وبمسکل اوس هم لګه خراب شو دویمه خبره زدا کوم چې مبین صاحب چې کله راغلو ما مایک زکه بند کو چې یو سړی د افغانستان د خپل وطن وایم حمزه صاحب امکان لري چې دا کمنټونه کې ان شاء الله دنه مخکې لاړ شي مونږ نشته د په غیاب کې هغه مجبور به خپل دفاع وکړي ستا دفاع ما د هغه مقابل کړی دا اجازه را کمزورو دا دفاع نو څه وکړه حمزه صاحب نن چې د ستا کمنټ مایک د بندو دا بهتره ګڼم چې موو اون خپل ټاپک سره دا بهتره ګڼم د ټولو خیر لپاره چې ستا مایک بندو زما مایک بند نو لیکن نن هغه ته موږ سره لایف کې نشته دی بهتر چې موږ خپل ټاپک ته لاړ شو هغه ته شندي ویلي چې زه ته هم چې ویل کول اول ما ته دا کار غلط دی ما ته جواب ورکوم نن هغه نشته دی زه ته جواب درکوم صحیح
زه بالکل منم، زه به هغې نیوکه نه کوم. زموږ پښتون مشر دی، که هغه موږ ته غوسه وي که هر څه وي، موږ د مشرانو ته احترام دی. هغه ما باندې نیوکې هم کولی شي، ما ته څوک سپېړ هم راکولی شي. دا زموږ د پښتو کلتور دی چې مشر مخامخ زه غلط یم، باید راشي ما وځپي، ما وټکوي، ما ته عقل وښیي. دا هغې خلاف زه نه یم. خو موضوع زموږ چې وه په ټول زموږ شروع شوه د دغه نه، د شریعت نه مثال شروع شو، د قرآن د تفسیر نه شروع شو، موږ دې ځای ته راورسېدو، د حکیم حقاني صاحب کتاب ته موږ راورسېدو. موضوع زموږ جدي موضوع هم دغه ده چې کومه هغه کنټکس کې ما د جهاد خبره کړې وه چې دا کوم شی په افغانستان کې او پښتونخوا کې زموږ ولس یو بل مړه کوي د جهاد په نوم باندې، دا اسلام نه دی. که هغه هر څوک یې مني، که هغه هر سړی مني، د هغه زه خلاف یم. که حسیب سبا دا خبره ومنله چې دا چې دی دا سمه ده، زه د حسیب خلاف کوم، دا زه د سره منم نه. نو په دې کې موږ دلایل پیش کړله. بیا زه هیله کوم، زه ډېر خفه په دې لایف کې شوم. اول ځل دی زما چې زه په یو لایف کې ناست خفه شوم، ځکه چې ما باندې دلته تور دا ولګېدو چې کتاب کې دا شی شته نه یا نشته دی. موږ 20 دقیقې په هغې باندې واړولې. دا شی چې ویلي هغه نشته دی پکې. نورو صاحب ته زما مشر ورور یې، زه تا ته خپل خفګان وایم. خفګان مې دا وشو چې زما تاریخ په دې ټیک ټاک کې پروت دی چې زه دلایلو سره خبرو کوم چې کله جوهري صاحب باندې ما ټول برخه وویله، هغې کې خروج رووت، هغې نه مخکې نه و. صحیح ده؟ دا دویمه خبره. درېیمه خبره زه پوره کړم جوهري صاحب. درېیمه خبره زه دا کومه چې موږ پړکولو د نور راغلی او نه حسیب ما تاسو ته ځکه وویل چې حسیب ځکه راولي چې هغه زما ملګرتیا وکړي ستاسو خلاف. الله دې هر کله راولي، موږ دا وایو چې دا مه راولي، بل الله دې هر کله راولي. موږ ټول د افغانستان د پښتنو د سیمې د کوزې پښتونخوا، موږ ټول د دې بچیانو. که دا مسلې موږ یو بل کې سره حل نه کړو، دا موږ ته بل څوک نشي حلولی. خو زه تاسو نه هیله کوم، زما مرۍ ډېر زیات درد کوي، نو زه خپل مایک بندوم. که تاسو خبرې کوئ، تاسو لږ وکړئ، ما ته به یو 15 دقیقې دمه راکړئ. مننه. مشکل نه، زه دومره وایم ورونو، دلته 14,000 کسان ناست دي. په حیث مسلمانان موږ ته به ښه مثال باید پرېږدو په خپل خبرو کې، په خپل بحث کې. صحیح ده، بعض وخت انسان شیطان باندې غلبه وکړي، لیکن والله زما هېڅکله هدف دا نه دی چې یو مسلمان ورور زه کم راولم. دا به توازي ویم چې دا د توازي وګورم. نه زه انسان یم، زه مکمل اشتباه نه کوم، که نه دا زه نه وایم. لیکن دا لازم دی چې علمي بحثونه وشي، سوشل انجینرینګ وشي، نظریات چینج شي. ډېر څه اوس ما حمزه ورونه زده کړل، مطمئن دې بحث نه به داسې زده کړي وي. همدې بحثونو کې یو بل نه زده کړو، عوامو ته یو کلیر کټ میسج ورکړو چې اسلام څه شی دی، حقیقت څه شی دی، او څه شی باید موږ وکړو چې آینده دپاره ښه ژوند وکړو. دا کوم ژوند چې موږ کړی دی متاسفانه هغه یو د جنګونو نه ډک و، او آینده دپاره موږ داسې یو کار وکړو چې هغه کې جنګ او وینه او د ماشومو او د ښځو او د معصوم خلکو وژنه پکې نه وي. او دا هم زده کړو موږ خپل سره سره چې څنګه اختلافات سره موږ یو بل سره ژوند وکړو. زما ټوټل پیغام دا دی، چارجر مې راغلی چې لیپټاپ مې بند نه شي. زاده صاحب، د روان بحث دپاره مال که چېرته موضوع وټاکو د نېشنلیزم ښه نه ده؟ نېشنلیزم باندې به بحث وکړو انشاءالله. او د روان هفته صحیح ده، 3 ورځې بعد زه غواړم د ننګیال صاحب هغې ته خو پیل هرکلی وایم. ننګیال صاحب زه ډېر زیات خوښوم د دې تحلیلونه. او حسیب جان، ګوره زه دې دواړو نه دلته یو پوښتنه لرم، د حسیب جان او د ننګیال صاحب نه، چې کله موږ د ټولنې په اقتصاد یا په سیاست باندې موږ بحث کوو او موږ هغې کې خپله استفاده خپلې ګټې دپاره، خپل شخصي ګټو دپاره موږ دین راولو. ما دلته بره رونو سره بحث په دې وکړو چې دین کله ته خپل شخصي ګټې دپاره استعمالوې، هغه بیا دین نه شو. نو زما بحث دې سره په دې باندې، نو زه غواړم د حسیب جان نظر پرې والم، د ننګیال صاحب نظر پرې والم. په نړۍ کې چې دا کوم افراطیت روان دی د دین په نوم باندې، کوم چې زمونږ پاک دین نه دی، نو په دې باندې د حسیب جان او ننګیال صاحب نظر. ننګیال صاحب تاسو مهرباني وکړئ، زه به تاسو نه وروسته واورم. مهرباني.
وایي جواب یې کوم دنه مخ تاسو مخکې ځئ که جواب یې کوم که ننګیال صاحب خبرې کوي ټولو ته اول خو د دې بحث کولو سره نورود صاحب ته او جوهري صاحب ته او حسام صاحب ته نورو ملګرو ته تاسو ته صاحبزاده صاحب نو کوربا دي فیصله وکړي زه فکر کوم تاسې خبرې وکړئ ځواک صاحب مشکل نشته زه عجله نه لرم وخت لرم رخصت دی او نن یکشنبه ده مننه ننګیال صاحب محترم ګورئ ښه زموږ او ستاسو ستونزه ټولو شریکه ده او باید بنیادی او اساسي موضوعاتو باندې وغږیږو چې له دې ستونزو زموږ دا وطن راووځي دلته یوازې مطرح نه حمزه صاحب دی او نه ننګیال صاحب او نه حسام صاحب چې موږ په تاسو باندې ګډ یو یا ستاسو نظریات موږ رد کو یا تایید کو بحث زما د وطن دی زما د خلکو دی 40 میلیونه ولس یرغمل دي ښوونځي بند دي پوهنتونونه بند دي او دا هم د یو ادرسه کیږي ادرس هم اسلام ده زه د یو بېسواده انسان په توګه دغلته راځم د خپل د وطن حالاتو ته چې ګورم دقیقا د دې پر ځای چې زه په دې باندې غور وکړم ځکه زه خو نشم کولی چې دغه قرآن ټول هر یو افغان 40 میلیونه ولس راپاڅېږي دا قرآن په تفسیر او ترجمه سره ولولي او بعد د هغه نه پوځي چې ولا اسلام نه دی غلط ملا دی او طالب دی دولت دی ځکه د دې اسلام او د دې قرآن نه استفاده کیږي دا خو امکان پذیر نه دی من خو چې هغه شته امکانات مو دا دي چې تاسو دلته علما د دین ناست دي نوروز صاحب محترم په غرب کې تاسو دعوت د دین کوئ خو بدبختانه زما په وطن کې خپله دین د استفادې د څوکۍ او د پیسو دپاره یو وسیله ګرځېدلې د خلکو دپاره ځکه پر دې باندې غږېږم دومره مؤثر نه تمامیږي په ټولنه کې لکه څنګه چې حسام صاحب جوهري صاحب او تاسو غږېدلی سي نوروز صاحب محترم که زه په زرګونه دفعې خلکو ته ووایم چې زما دین دوی دپاره یو وسیله ده د څوکۍ دپاره او د حکومتولۍ دپاره څوک یې نه مني خو که نوروز صاحب محترم تاسو نور ملګري چې د اسلام د دین دعوت کوئ او ځان د اسلام د دین ورثة الانبیا ځان بولئ ځکه دایان یې تاسو خو باید په دې مورد باندې وغږېږئ او چې حمزه صاحب دا خبره کوي له شک پرته زه یې درته دومره خبر یم چې په اسلام کې 50 کم او زیات اسلامي هیوادونه دي په کوم ځای کې پر انجونو باندې ښوونځي تړل شوي پاک صاحب الله دې خیر درکړي خبرې د ډېرې ښې وکړې ستاسو جذبات خبره به زه کوم جذبات زه به دا خبره جواب کوم وروره جزاک الله خیر استاد یغنه وکړم اخرنۍ خبره بیا به تاسو وغږېږئ دلته تفسیر لږ سم وکړي دا خبره بوتلله د افغانستان طرف ته بوتلله موږ ورته ویلې د تفسیر کې ته خطا شوی نو هغه په دې چې موضوع ریلیونټ خبرې کې ایریلیونټ خبرې طرف ته لاړو نو ځکه د نړۍ په کوم هېواد کې اسلام په دا ډول باندې استفاده کیږي لکه څنګه چې په افغانستان کې کیږي مثال د افغانستان نه بل ته ښه نسي ورکولی یا خو به دی چې 500 اسلامي هېوادونو کې افغانستان صحیح اسلام په خلکو باندې نافظ کړی ده او یا په 49 هېوادونو کې غلط دی په دې به غږېږو ته ووایه ځواک صاحب ته ووایه چې کوم طرف صحیح دی د یو عام انسان په توګه نه د تاسو په څېر چې د اسلام دایان یو عام انسان یم زه چې د نړۍ غوڅ اکثریت هېوادونو اسلامي غوڅ اکثریت هېوادونو ته ګورم هلته پکې نجونې خپلو زده کړو ته ځي نه ګورئ اسلام دریځ واضح دی په نجونو زده کړو په اړه ګورئ د نړۍ ټولو غټو علماو مفتیان افغانستان ته لاړه همدا خبره تکرار کړه چې اسلام کې د زده کړو مخنیوی نشته اوس یو څوک راځي مخنیوی کوي مثلا سیاسي دلیل به هر څه چې لري صحیح ده او هغوی کې خپل داخل کې دا مسله ده چې د کې اختلاف دی څوک یې مني څوک یې نه مني که نه دا بحث ده اوس ما او تا ته د مسلمان په صفت باندې پکار نه دي چې ځان پوه کړو که عام یو که خاص یو چې راشو وروره چې دغه موضوع اسلام کې دا ده دریځ معلوم دی د اسلام هر څه واضح دي نو بیا ولې ما او تا سر په دې خوږو چې راشو خلکو ته تشریح ورکړو چې موږ خو هر ورځ لګیا ګوره ما نه دې کومه ورځ اورېدلې چې ما ویلې چې د نجونو زده کړې په اسلام کې حرامې دي بیا ګیله ولې موږ نه کوې خو موږ درته وایو چې ګوره همدې ځای کې ستاسو په مخ کې زه نوروز صاحب ټول به دا اعلان کړو چې په اسلام کې د نجونو زده کړو ته جواز شته اسلام نه یوازې دا چې جواز ورکوي بلکې تاکید پې کوي چې د ټولنې هغه برخه چې خپلې برخې ته مثلا ښځو ته ګټه کولی شي په دې زموږ ویډیوګانې شته دا اسلام ته دغه کوي اوس یو څوک یې نه ورکوي اجازه نه ورکوي نو ولې په اسلام په دې باندې موږ بدنام کړو نه خدای دې نه کړي خدای دې نه کړي چې موږ په اسلام بدنام کړو دا هم دا ده چې ګورې چې یو څوک د اسلام نوم نه استفاده کوي نو موږ باید خپل شعور لوړ کړو اسلام مطالعه کوو ګورو چې هغه مخالف هغه د اسلام مشکل نه دی مشکل د خلکو دی ښاغلی حسام زه د یو عام انسان په توګه دا پوښتنه درنه کوم عام نه ته قدر یې د هېواد نه یم زه په اسلام کې مطالعه نه لرم ماستري لري وروره څنګه نه
اقتصاد کې چې په مینجمنت کې ماستري لري خو ستانه تمه دا کېږي چې خپل دین مطالعه کنه له شک پرته خو زه خو نه سم کولای چې د یو شیخ او د تاسو د اسلام د دایانو په څیر د دې خبرې نه ولې همدغه تمه ورستا غوندې مطالعه کې کوو نه ندیم صاحب وزیر د تحصیلاتو مستقیما راځي د دې خبرې رد کوي او چیلنج کوي ټول علما چیلنج کوي چې په حنفي فقه کې راسي مهرباني وکړي ماته ثابت کړي چې په کوم ځای کې عصري علوم ستري ولې تاسو د دې خبرې د رد لپاره نه ورځئ همدا اوس درته وایي ته حاضر کړه بحث سره کوو په دې ته حاضر کړه دقیقاً موږ غواړو چې تاسو دغه خبره پرې تراشه چیلنج ورکړه ما راوغواړه بل راوغواړه زه به سره په دې بحث وکړم د اسلام دلایل به ورته وایم دقیقاً زما همدغومره هدف و مننه بس د کې جنجال او بحث ته ضرورت نشته ځکه چې موږ ټول وایو چې اسلام د سولې دین دی اسلام د محبت دین دی اسلام چې د جواز پکې شته دی دغه ته علما او نړیوال مفتیان ټول وایي چې څوک نه مني نو ماته څنګه کولی شو دقیقاً بس ما غوښتل چې دغه سیستم موږ باید خپل ګورې په افغانستان کې مشکل څه دی ځوانان عام خاص ټول دین نه مطالعه کوي دین نه چې سو استفاده کوي بل مشکل دا دی چې ګورې زموږ افغانستان کې مشکل د دین نه دی چې خلک دین نه دغه کوي دا افغانستان کې د داود خان په وخت کې د دینی توجیه نه و چا سره چې داود خان یې وواژه افغانستان بدبختۍ له پخوا نه را شروع شوي دي او دا جنجال په دې هېواد کې د زموږ د ځینو خلکو طبیعت هم داسې خشن دی جګړه کوي هر سړی کوي اما موږ خو اوس هغوی خو دین نه استعمال کړی بیا ولې په افغانستان کې جګړه وه چینایانو چې خلک وژل دین نه استعمال کړی جګړه انساني طبیعت دی خلک یې کوي اوس یو څوک راځي د یو دین دغه کوي اوس ته ماته راوله یو څوک دې په سري الفاظو ووایي چې په اسلام کې دغه د نجونو زده کړې په دې د قرآني دلایلو باندې حرامې دي په مقابل کې به موږ دلیل ووایو خو هر سړی چې ته رانیسي درته وایي چې امرساني هر سړی چې ته رانیسي درته وایي چې وروره موږ مخالف نه یو د دې منکر نه یو اما بحث روان دی نو اوس زه د یو فرد په توګه څه کولی شو دې ناخوا حسام صاحب چې دا ستاسو دریځ دی په دې باندې دا تاسو ویل چې وسه راوله موږ یې ورته وثابتوو نو ستاسو دریځ بیا په هغې ځای کې په ټکر کې نه راځي چې کله هغې بیا دعوه کوي چې دا شرعي حکومت دی کوم ځای کې ګوره حمزه صاحب زه جواب درکوم زه جواب درکوم یو طرف ته تا ووایې یو طرف ته تاسو دلته خبره وکړه چې دا د اسلام خلاف کار هلته روان دی ما درته څه ویل ما ویل چې هغوی دا نه وایي چې حرام دی هغوی د دې خپلو ملحوظاتو په خاطر یې جواز نه ورکوي ته ولې خبره مثلا زما د خولې اخلي په بل تعبیر تپې حسام صاحب زه صفا کوم حسام رو اجازه راکړئ دې ته تأویل القول بما لا يرضى به قائله وایي چې تاسو دا اسلام خلاف کار روان دی ما نه ویل چې خلاف ما ویل چې دوی نه وایي چې خلاف دی اجازه راکړئ په دې سات حسیب دوی نه وایي چې حرام دی که دوی وایي حرام دی راوړي چې ډیبیټ وسه وکړو کنه حرام نه وي په اسلام کې شته نه نو خو اسلام خلاف حرام کار شو کنه په اسلام کې چې نه حرام دی نو ایگزیکټلی کنه دغه خو حسیب وې کنه هغه سړي چې چیلنج ورکړو ګوره هغه ته حرام ویلو تاسو وی نه حرام نه دی نو بیا هغه حکومت شرعي څنګه شو ګوره خبره ته وګورئ صحیح کله چې موږ تاسو د شرعي حکومت خبره کوو سم جان صاحب تاسو دلته دریځ خپل وټاکلو چې زه دغه خلاف هم کم سړی حمزه رو پرېښه جواب درکړي کنه ګوره یو مسلمان هم کولی شي مسلمان اوسي یو ګناه ته وکړي یو ګناه کوي هغه تر اسلام نه نشي ویستلی دا مسلمان نه دی متوجه یو نظام که چېرته دعوه کې زه شرعي یم داسې امکان د دې شته دی پاسبلیټي امام ابو حنیفه چېرته وفات شو حمزه ورو اجازه راکړه امام ابو حنیفه چېرته وفات شو د خروج حکم یې ورکړی نه د امام ابو حنیفه چېرته وفات شو نه حمزه ورو ابو حنیفه چېرته وفات شو امام ابو حنیفه تاسو خبره دلته وکړه زما جواب راکړه نه امام ابو حنیفه چېرته وفات شو هغه ماته مهم نه دی کنه زما دا موضوع ماته مهم زه موضوع نه ده کنه ته فقط یو برخه مرادې امام احمد چا ووهو زه ته وایم کنه امام احمد چا ووهو امام ابو حنیفه چېرته وفات شو امام مالک چا ووهو الموطا د معناست به چې لیکلی وو همدې یو طرفه بحث مه کوه همدې طرفه بحث مه کوه سوال اجازه راکړه زما پوښتنې ته نه جواب یو سړی دعوه کوي چې زه شرعي یم او هغه بیا یو شی وایي چې دا په اسلام کې نشته ماته راشي ثابت کړي هغه چیلنج ورکړو خو ته ووایې چې هغه شرعي کار نه دی کنه حمزه صاحب نوروز حمزه صاحب ستا په نظر باندې د دې اوسني حکومت په مقابل کې خروج لازم دی او کده دی اسلامي حکومت څه دی ستا په نظر زه علم نیم چې اسلامي حکم درکم زه درته وایم تاسو علم یې د نړیوالو نه زه درته د علماو دریځ وایم لاشه ګوګل یې کړه
د علماو نړیوالو علماو فتوا ده ګوګل یې کومه ویل همدا اوس یې ګوګل کا ما خبرې ته خو پرېږده که نه حمزه صاحب موږ چې کله تا خبره کې مداخله کوو نه پرېږدم کله چې موږ خبرې کوو ته م نه پرېږدي د علماو نړیوالو علماو اتفاقي رایه دا ده چې تر څو د نظام حاکم کفر بواح نه یې کړی په مقابل کې خروج فتنه راولړی او دا فتنه هغه بلې فتنې چې قتل قتال پکې راځي دغه فتنه تر دې فتنې چې اوسنی کوم نظام دی دا لا بدتره ده چې قرآن کې ورته وایي چې الفتنه اشد من القتل صحیح ده دا د نړیوالو علماو دریځ دی د دې په مقابل کې اوس ته خپل دریځ ماته ووایه دې علماو څه وکړو دغه سره زه بالکل متفق یم له موجه کومه خبره بس نو بیا خو مشکل نشته خو بیا به راځو طالبانو په پدیزي کې غوښتنه وکړو چې دا مکتبونه پرېږدئ موږ خروج نه کوو حمزه صاحب یې نه کوي حسیب یې نه کوي بل څوک یې نه کوي خیر دی دا مکتبونه پرېږدئ عذر به ورته وکړو نور څه کولی شو نظام بدلول غواړئ چې په افغانستان کې جګړه وشي دا نظام لرې شي ښه نو بیا ټول همدا دریځ لرو نو زه درته وایم که زه چې زما خبره تاسو واورئ ځکه چې زه چې کله تاسو خبرې وکړئ اوس هم زه په بالکل بندو غوږونو اورم سوري په بندو خولې بندو غوږونو په بندو خولې زه اورم زما همدقسې تاسو زما واورئ ځکه چې تاسو ډایرکټ زما خبرې کې راودانګئ تسلسل خراب شي نه دا کار تاسې وکړو حمزه صاحب ما چې خبرې کولې تاسې راودانګل اوس ته بیا وکړو ثابت دې کړو نه تاسې مخکې وکړو غلط دغه خلکو ته مه ورکوئ دلته ملګري ناست دي دوی به قضاوت کوي ښه صحیح ده اوس هم صاحب زما لانجه افغانستان کې نظام او دغه شیانو سره نه ده چې جګړه وشي خروج وشي جنګ وشي په پښتونخوا کې هم زه دا نه غواړم چې دلته پښتانه نور مړه شي زمونږ خو په ټیک ټاک او په سوشل میډیا ټوله مبارزه ده چې پښتانه نور غرق تیارو طرف ته لاړ نه شي ټوله مبارزه زمونږ ده خو چې کله زما ولس ته اسلام داسې معرفي کوي چې په اسلام کې علم بند دی زما ولس ته ماشومانو ته زما خویندو ته اسلام ته داسې معرفي کوي اسلام زما دین دی او دغه اسلام غلط شکل ته زما ولس ته ښیي نو دا خبره بیا د سیاست نه ووتله دا خبره بیا زموږ ستا اخرت ته راغله دا خبره زموږ ستا نسلونو ته راغله تاسو دا موضوع ډېره هلکه کې چې موږ به جي عذر به ورته وکړو چې راته یې کولو وکړه خوښ کوم ورو دا چا معرفي دا د نسلونو خبره ده دا د ستا د راروانتیا چې کوم ستا نسلونه دي په افغانستان کې به لویږي دا چا معرفي کړی ورور دا چا معرفي کړی اسلام داسې باچا خان بابا بیا کله عذر کړی د هېڅ خبره نشته دی موږ ته یو دوه کله عذر وکړو عذر خو عدم تشدد خو د باچا خان فلسفه ده نو عدم تشدد زه یادوم که کنه هغه خو د انګریزانو په مقابل کې د عدم تشدد خبره کړې وه د خپلو هغه د انګریزانو په مقابل کې کوي ما ورته خپلو وطندارانو په مقابل کې نه څه ما دا انګریزان دي دا پر ما ورته باندې چې حاکمان دي خو زه همدا وایم چې د انګریز په مقابل کې کوو اسلام جواز راکړی چې جهاد وکړو خپل وطندار په مقابل کې نه کوو یعنې مطلب دی تاسو خپل کنټرډکشن دغه لرئ خپلو موقفونو حسام صاحب یو دقیقه موږ ولسونه یرغمل یو دا څه معنا څنګه یرغمل ولس خپل حق نشي اخیستلی خپل حق دپاره غږ نشي اوچتولی څه فکر کوي چې دا ولس ستا په نظر ورته دي کې که نه ولس خو لګیا دي تم لګیایي زم لګیم ټول لګیا یو که نه څه وکړو وسله راواخلو تاسې وایي چې نه څه بل نظر هم لرم ولس ته سمه لاره نه ښایي حسیب جان زه هلته چې در باندې فشار راشي مثلا حمزه صاحب وایي چې ټوپک به نه راخلی موږ جګړه نه غواړو بیا مو دریځ هم دا دی اوس خو تاسې واضح خلکو ته ووایي ملت څه وکړي دا پورته کوم ټولې پورته کوو زه پورته کوم تیم پورته کوي حمزه هم پورته کوي ټولې پورته کوو اما کله چې لاره وښیوئ د ولس ته حمزه صاحب لار څه ده څه وکړو خو موږ خو دا وایو چې ګوره اسلام نه استفاده مه کوئ اسلام واضح جواز ورکړی دی خو مقابل لورې خو کښېنه ورسره بحث کوم دا لګیا یو که نه اوس ته حل لار وښایې څه وکړو زه در کومه لاره زه حل لاره در کومه تاسو د باچا خان خبره وکړه زما ټول د ژوند فلسفه د باچا خان ده زه د ټوپک خلاف یم بیا ولې موږ ته وایي چې نو خروج صرف په ټوپک کېږي صرف په ټوپک کېږي خروج اوس درته خروج هم ترجمه کوم نه خروج درته زه تعریفوم څه وایي خروج د یو حکومت ظالم حکومت یا کافر حکومت چې دغه شي که نه د اسلامي نظام یو ظالم یو کافر څوک دا چې کفر بوا وکړي یا مثلا د هغې په مقابل کې که راپورته شي نو راپورته شي کې شک ځان ته وژني راپورته څه ته وایي
راپورته په دې معنی چې د هغې په مقابل کې ودرېږي دې کې تا وسله دې ولې یاد نه کړه؟ وسله مې ځکه یاده کړه چې بله لار در سره نشته. دغه نو دا ستا شخصي رایه ده په خروج دا هم ستا شخصي رایه ده چې وزر به کې دا ستا شخصي رایه ده. اوس دې په خپل وویله ځکه راپورته ودرېدل دي ویل وسله دې یاد نه کړه. نو خو وزر خو کوم نتیجه نه ورکوي که نه زه خو ستا په کنټکس کې لګېږم نو څه کې لازمه د باچا خان فلسفې لرل. باچا خان باچا خان په موږ ګران دی. هغه باچا خان زموږ مشر دی. د زړه ورته احترام لرو. هغه ضرور نه دی چې سړی تاسو ذکر وکړو د استعمار لاندې باچا خان چې دی مدرسې کوله وکړې پښتنو دپاره او انجونې او سړیان ټولې مدرسو ته وبلل چې تاسو د استعمار لاندې تعلیم حاصل دی. نو هغه انګریز او هغه کافر و. د هغې خلاف بیا هم باچا خان راووتېدو وکړل هر څه وکړل. اوس د حل لاره زه درته وایم که نه د حل لاره دا ده چې اسلام افغانیت او ورورولي به موږ ثابته کړو که نه موږ به ثابته کړو په افغانستان کې په کابل کې لاریون وشي که نه دغه مکمل امن پسند ده چې کوم سړي په ولس کې حسیب یا چا دا خبره وکړه چې موږ به دا نظام ختمو او ډزې به کوو درز به کوو دروز به کوو هغه سړي زه خلاف یم. زه د باچا خان پلوي یم. 80 کاله دې کېږي چې بابړ د شهیدانو د شهادت تپوس دې ونه کړو همدې لاریونونو باندې تا یوه مسله وښایه. نو طالب خو خپل خلک نشي وجلی مونږ خو وروڼو که نه اسلام مسلمانانو که نه څوک خو خپل استعماري طاقت و من ثابت کړی وي چې په لاریونونو باندې تاسو کړی. د نقیب مسعود شهید دغه نه تاسو را شروع وکړله د ګیلمن هم پې شهید کړو ورپسې هم پې ارمان لون هم پې شهید کړو. یو ټرایل ته ما ته وښایه ګوره وروره دا چې ډاکټر طریقه صاحب څه شوی چې 80 کاله دې را روان نور د سکولونو لپاره موږ دلته بحثونه وکړو. اسامه ورور غواړم ګیلمن صاحب نه مورو ګیلمن صاحب زه غواړم دا وورم چې ننګیال صاحب وخه ننګیال صاحب نه وورو چې من د خپله د عوامو سټرګل د پاکستان د نظام په خلاف یا مثلا په خپله په داخل د افغانستان کې زمونږ په نظر باندې زما په نظر باندې دا بحثونه ټول یو طرفه د افغانستان دي. موږ باید ایکولي دا بحث وکړو. زموږ خورګانې متاسفانه پاکستان کې پرسټیوشن اوپن پرسټیوشن دی هغوی ته څنګه نجات ورکولی شو هغه هم باید یو قابل د بحث وي. همداسې عورت مارش په فکر کوم چې په 16 مارچ 2018 کې شوی و چې غواړي ښځې یو بل سره ودونه وکړي نر یو بل سره ودونه وکړي. دغه مسلې باندې هم باید بحث وشي. موږ کوم بحث کوو د اسلام او د مسلمانانو باید کراس بورډر بحث وي کوم چې زه اپریشیټ کوم چې افغانستان باره کې هم بحث دی لیکن افغانانو انف سټرګل کړی دی د دې خوا رژیم سره هم چنان او هغه سټرګل ننګیال صاحب ته معلوم دی هغه سټرګل ودنه وورو انشاءالله. ډېره مننه نوروز صاحب تاسو پر عزبه یا باول لږ ټیک دی که چېرته لږ مایک ته متوجه شئ مننه. بس دغسې به تمام اوس صحیح شو غږ داسې به کوم اوس صحیح دی غږ صحیح دی اوس ښه نو د کمې حده پورې چې د حسام صاحب وخته یو خبره وکړه چې د کوم حاکم نه د کوم پاچا نه یا د ولسمشر نه ښکاره کفر نه یې ښکاره سوی د هغه په خلاف چې د وسله واله جګړه زموږ عقیده دا ده زه دیني عالم نه یم خو ما چې کوم د احنافو د دیني علماو نه اورېدلي دي چې د چا ښکاره کفر یې نه یې اظهار کړی د هغه په خلاف د وسله واله جګړه چې د هغه نشي کولی او همدا فتنه ده او فتنه چې دی ډېره خطرناکه ده. اوس ما ته ځینې پوښتنې راولاړېږي کاونټر کوېسچنې بولئ څنګه بولئ زه وایم د تاسې ډېر تشویش د حمزه د خبرو په اړه لرئ چېرته کومه ورځ یې څه ویلي دي چې جهاد دی او افراطیت دی هر څه چې تعریف تاسې اخلئ دې ته تاسې ډېر تشویش لرئ نسبتا دې ته د ده د یو پیغام یا د ده یو ویډیو یو ورځ آنلاین راتلل لایف کول دا به ډېر خطرناک د اسلام په اړه باندې به د خلکو غلط ذهنیت ورکړي او ډېر خلک به خدای مکړه د اسلام نه واړئ یا متنفره به یې کړي یا به یې ګنګس کړي په بل تعریف باندې او که نه دغه اوسنی حالت چې په افغانستان کې روان دی او د کوم حالت نه چې خلک ډېر غلط تعبیرونه اخلي مثلا ستاسې سټرګل یا ستاسې هڅې
د حمزه یا د ځواک په اړه مثلا دومره ډېرې دي، ولې د هغه څه په اړه ډېرې نه دي چې مکمل ساختار چې د اسلام غلط تعبیر وړاندې کوي. مکمل ساختار عملا خلک داسې فکر کوي چې په اسلام کې ته خو وایې چې د نجونو زده کړې په اسلام کې شته دی، خو د هغه په اړه ستاسې هغه احتجاج او نقد او اعتراض مو دومره ضعیفه دی نسبتا دې ته چې د افرادو په اړه لګیایي، د سیستم په اړه چې کوم په افغانستان کې فعلا حاکم دی خلکو ته غلط تعبیر ورکوي او خلک فکر کوي چې دغه څه چې په افغانستان کې حاکم دي همدا اسلام دی او همدغه شي دپاره د 20 کاله جګړه وکړه او د دې نه مخکې هم جګړه شوې د اسلامي نظام دپاره چې موږ په افغانستان کې اسلامي نظام راولو، بیا په کورنۍ جګړه باندې بدله شوې. د 2-3 میلیونه انسانانو د وژلو نه وروسته د مړه کېدلو تلفاتو نه وروسته په افغانستان کې یو نظام راغلی چې هغه ځان ته اسلامي نظام وایي او ټولې دنیا ته دا د یو موډل په توګه دوی وړاندې کوي. آیا نقد به په هغه ډېر ضرور وي او ډېر لومړیتوب به ولري او که نه د حمزه صاحب په یوه ویډیو باندې به دا ډېر لومړیتوب وي؟ که زه د یو عاقل انسان په توګه خپل انرژي خپل وخت پرایرټایز کړم او زه واقعا د اسلام ډېر خواخوږی واوسېږم چې خلک غلط تعبیر وانخلي، ما دپاره به شخصا د حمزه دا یوه ویډیو یا د ځواک یوه ویډیو یو لایف دا به ډېره پرایورټي، زه باید اول د ده ځواب ووایم که نه اول د هغه غلط موډل دی او غلط ساختار چې په افغانستان کې حاکم دی او میلیونونو انسانانو ته په نړۍ کې غلط پیغام ورکوي او جابر یې معرفي کوي او خدای مه کړه اسلام داسې معرفي کوي چې اسلام د ښځو د زده کړو خلاف دی، اسلام د نجونو د زده کړو خلاف دی. اوس زه دا خبره خلاصوم، نوروز صاحب تاسې هغه ته راځم، زه وخت لرم خدای وکړي حوصله به سره کوو. دومره خبره دا ده چې د نجونو د زده کړو مسله مثلا اول دغه د ځانمرګو مسله 20 کاله د حسام صاحب ما حسام صاحب د ځینو سفرونو کې هم سره تللي شاهدي ته به یاد شي د سولې لپاره مو ډېرې هڅې کړي دی په هغه سفرونو کې له موږ سره اوس یو اصول شورا کې دي خبریالو دوی ته پته ده چې د دیني علماو ډېرو غټو ناستو کې دی حاضر و، دی له موږ سره تللی و، مکې ته زما یاد چې دی له موږ سره تللی و، فکر کوم دی اندونیزیا ته هم له موږ سره تللی و. د 14 هېوادونو خلک راغلل، دیني علما راغلل، په جده کې کانفرانس و، حسام صاحب را سره و، زه هم تللی وم. په هغې کې دا فیصله وکړه چې په افغانستان کې چې کوم حالت روان دی دا فتنه ده، په دې کې مسلمانان وژل کېږي او په دې کې د امریکایان خو په اډو کې موجود ول ځکه هغه خو په جګړې په میدان باندې نه ول او سهار ماښام یې چې څوک وژل هغه افغانان ول او مسلمانان ول. زه دا وایم چې ولې د هغسې مسایلو په اړه باندې اعتراض که د دایانې بولئ، د اسلام خواخوږي بولئ، د اسلام مبارزینې بولئ، زه ډېر احترام درته لرم او دا ډېره ښه خبره ده، یو برحقه دین لپاره مبارزه ورکوئ، وخت ورکوئ، خدای پاک بیا اجر درکړي. خو لومړیتوب ډېره مهمه خبره ده، لومړیتوب ډېره مهمه ده چې په ځای د دې چې د فرد په خلاف باندې یو فرد دی، 2 فرده د حمزه به څونه خلک وپېژني، ځواک به څومره خلک وپېژني، خو 3-4 لکه خلک به یې فالو کوي او بل ځای کې 40 میلیونه خلک عملا د هغه نظام لاندې ژوند کوي چې فعلا حاکم دی او ټوله نړۍ کې څومره میلیارډونه انسانان اوسېږي، هغه ټوله دنیا خبره ده چې په افغانستان کې یو ماډل نظام راغلی او هغه د اسلام په نامه راغلی، ځان ته اسلامي نظام وایي او هلته چې دی د انسان مرګ چې دی ځان الوزول چې دی هغه دوی دپاره د جنت کیلي ګرځېدلې ده. ولې په هغه مسایلو باندې چې اسلام ته ډېر خطر پېښ دی او غلط تعبیرونه وړاندې کېږي، ولې په هغه زه ونه غږېږم د یو داعي په توګه د اسلام د یو خواخوږي په توګه په ځای دی چې زه حمزه راونیسم او په ساعتونو د ده نه وضاحتونه وغواړم. همدغسې د تعلیم د حلال او د حرام موضوع ده. اوس وخت حسام صاحب وایي چې ما نه دي ویلي چې اسلام کې هغه زده کړې حرامې دي، دا ډېر د قدر کار دی، رښتیا دې نه دي ویلي، خو ډېر تاکید دې په دې نه دی کړی چې دا د ښوونځي باید خلاص شي. مثلا ستا انرژي ډېره نه ده پرې ځای ولګولې، ډېره کم لومړیتوب د دې مسلې ته ورکړی چې هغه ډېره خطرناکه ده او خلکو ته یعنې واقعا ځورونکې ده په ځای ځکه تاسې کافي حسام صاحب هغه د یو هیله مې ده یوه موضوع راته ووایي دا به بهتره وي چې کېدای شي ورسره پام سي او پرایرټایز کړي دغه موضوع یو دا او بل دغه خبرې سره چې افغانان خشن خلک دي او د طبیعت نه نو ځکه دا جنګونه روان دي سره که بعضې مو ویلي بیا صحیح ده. نو د دې شي سره زه موافق نه یم، فکر کوم یو د هغه تشویش چې دی د صاحبزاده صاحب تشویش په ځینو ځایونو کې ډېر سم دی. زما پوښتنه ده او داسې هغه زه غواړم دا پوښتنه وکړم، ننګیال صاحب ستا په نظر یو انسان باید څه شی وکړي چې تا ته کافي وي چې د نجونو موضوع باره کې دغه کار دی او حده پورې کړی دی قابل د قبول دی، باید څه شی وکړي تا ته قابل د قبول وي؟ ما دپاره قابل د قبول دا دی چې اول تر ټولو لومړی خبره د دغه جابر نظام ملاتړ به نه کوي، خواخوږي به هم نه ورسره، لومړی کار به چې کوي هغه به دا کار کوي. صحیح ده؟
د ده به ملاتړ نه کوي، د ده استبداد او ظلم چې دی د ظالم سره په طرف درېدل ته خپله ظالم واقع کېږي. صحیح ده. یو څوک چې ظالم دی د افغانستان د 100 میلیونه انسانانو زنداني کړي دي، د کار حق نه ورته ورکوي، د تعلیم نه ورکوي، د ده به ملاتړ نه ورکوي. دومره خبره دا ده چې خلک به پرلایز کوي، نه خلک به فلج نه معرفي کوي چې ګویا ته فلج ته دا ټولنه چې دی ستا له امله فتنې ته ځي او که ته د دې خلکو پرې راپورته کېږي. مثلا دا صاحبزاده صاحب خو ګزاره در سره کوي، ته ورته وایي چې نظام ته تغیرول غواړي که نه غواړي. بالکل یې تغیرول غواړي. دا نظام خو د قبول قابل د قبول نه دی خلکو ته. د دې شي تغیرول افغانستان رحمت اخي زما اول لا پوینټ راځم انجنو مکتب په باره کې چې شی باید وشي چې تا ته قابل د قبول وي چې دا کار واقعا یو مسلمان ځوان یو داعي یو چا کافي کړی دی. څه شی باید وشي؟ دیني علما، ټول دیني علما، ځکه دا برید په اسلام باندې دی. نه تاسو مونږ سره خبرې کوئ که نه؟ تاسو خبرې مونږ سره کوئ. ستا په نظر چې شی باید وشي چې تا ته قابل د قبول وي؟ وایم که نه ما خبره خلاصه نه سوه. ټول هغه څوک چې د مکتب په اړه یو بحث وکړو چې لږ لاندې پوښتنې وشي. ننګیال صاحب دا به ښایي تر څو موږ هغه موضوع جواب کړو، ځکه تاسې ماشاءالله څو دقیقې خبرې وکړې، هغې کې 4-5 پوښتنې وي او د یو ځای دا کول ډېر وخت غواړي او موږ ته وخت نه راکول کېږي. زه چې یو موضوع سره تاسې اوسام صاحب یو کس پوښتنه وکړي مشکل نه دی. غواړم پوه شم چې ستا په نظر چې شی باید وشي تا ته قابل د قبول وي، دا کار واقعا دغه ځوانانو کړی دی. زه ټول مسؤلیت په تا نه اچوم، نه په ټول مسؤلیت تاسې اچوم. دا یو ملي مسله ده. زه دونه بېانصافي نه کوم چې ووایم ټول بوج په دا ګډ کار دی، دا یو ګډه مبارزه ده. زه ګوره که نه یو مثال دا دی الف بی تی دا کې وشي. زه خوشحال یم دې کس نه چې ماشاءالله یو څه جهادي کړی. همدغه الف بی تی ما ته ووایه. لومړی الف بی خو دا ده چې ستا لوی لومړیتوب په ځای د دې چې ځواک او صاحبزاده راونیسي، هغه خلک راونیسه چې دغه غلط تعبیر وړاندې کوي. دا ډېره خطرناکه خبره نه ده، څومره خطرناکه خبره چې هغه ده. ځکه هغه خلک چې دا فعلا په افغانستان کې د اسلام نه غلط تعبیر ته لاره هواره کړې ده، دا وپېژني اسلام ته دا نه. احمد اخي اجازه راکړه کلمات پلیز. یو دقیقه خیر دی خیر دی. دا یو خبره دا کنټرول ارګومنټ دغه نتیجه راورکوي. ننګیال صاحب تاسې د څو پوښتنو په جواب کې به زه اول دا وایم چې ګورئ راځئ په انصاف باندې خبرې وکړو. لومړی خو تاسې د افغانستان یوازې دغه اوسنی چپ ته راخلئ او په دې باندې اسلام پورې تړئ او اسلام نه استفاده کېږي او دا کېږي. لومړی اول باید تاسې ملت سره په دې خبرې وکړئ چې د افغانستان بدبختۍ له کومې شروع شوي. دا موضوع باید اول کلیر شي. بیا راشو دې ته. ګورئ تاسې په خپل لاس باندې دا نظام وسپاره اوسني حکومت ته. صحیح ده؟ په دې کې اوس زه وایم څه ملامت دی، ملت څه ملامت دی، خو تا ورته وسپارو. ولې دې سپارو؟ ته ماته وایي ولې دې سپارو دا ملت؟ هر څه در سره و، نظام کې وي، نظام ټول با قدرته نظام و، لکه اردو یې لرله. په هماغه ورځ چې ته راتلې ټول ملت ترې راووت، دغه شو که نه مثلا کوم ځواکونه چې ته ټول ترې راووته ملت ته. ملت هڅه عکس العمل ښکاره نه کړو. ولې؟ تا ولې پرېښودو دا نظام ملت ته؟ ځان ولې نه ملامت دی چې ملامتي په یوازې په مثلا کسان راچې ولې غږ نه پورته کوي. او هماغه ځینه چې تا د فتوا خبره وکړه چې د مکې له څنګه دا فتوا ورکړل شوه چې زه ورته پکې وو، هغه ځینه ولې فتوا نه ورکول کېږي اوس دغه نظام په مقابل کې؟ خلاص خبره سام صاحب دا خو ته داسې خبره کوې. جنګ دی، په جنګ کې دوه پهلوانانو کې یو حتمن چپه کېږي، یو څوک ماته خوري او ماته خوړل جنګ مو نه کوو. چېرته جنګ وشو؟ ملت نه په خپل لاس ورته وسپاره. تاسې فکر کوئ چې په تېرو 20 کالو کې 1,20,000 افغان سرتیري کې ووژل شول. دا په کرکټ کې ووژل شول که فوټبال کې؟ دا جګړه وه په کومه ورځ چې دې پرېښوده زه د هغې خبره کوم. ولې دې پرېښوده ملت؟ هر جنګ چې دی په آخره ورځ باندې پرېښودل کېږي، هر جنګ په یو ځای کې ماته خوري. پیغمبر د خدای وسام صاحب د پیغمبر د خدای سره په احد کې هغه شو، غاښونه شهیدان سول او ماته په جنګ کې وخوړله. د خدای پیغمبر و او خدای ورسره و، ملایکې ورسره وي، خدای قوت ورسره و، د خدای پیغمبر و، ماته یې وخوړله. پوښتنه دا ده چې ملت تاسو سره و، ملت تاسو سره و، ماته مو خوړله. ملت تاسو سره و، د ملت سره و، بالکل لا سره و. ولې عکس العمل ښکاره نه کړو؟ که اوس دا راته ووایه چې همدغه پوښتنه خو زه له تا نه کولی سم چې
ته اول خو به ته طرف معلومه یو خو دې شته د پامي زه به طرف زه خبريال یم، زه هیڅکله طرف نه اخلم. خبريال صحیح ده. تا نه پوښتنې کوم. ته ما نه پوښتنه کوې. بالکل دا ډېره ښه خبره ده، خو زه بیا نور بحثونه هم تعقیبوم چې هلته خبريال پاتې شي. زه دا به واقعا نظارت اسلام کې بیا زه دغه یم طرف یم. زه د دوامداره بیا تفسیر لاندې هم راولم. اسلام کې طرف یم. بله ورځ بیا خبريال بله ورځ که بیا خبريال پاتې نه شو بیا به ستونزه جوړوو. ګوره بیا به خفه کېږي نه، بیا به دوامداره فرض دی کې نقل باندې کوم. صحیح ده، بیا به خبريال پاتې کېږي. زه مشکل نه لرم د خبريالۍ سره. حسام صاحب دا خبرو ته زه ځواب ورکړم. په جنګ کې چې دی دا غلطه خبره ده چې جنګ نه دی شوی. جنګ وشو، یو 20 کاله د دې ملت دپاره د دغه سیستم د ساتلو دپاره دفاع وشوه. دا چې په آخره ورځ باندې دی ماته وخوړله، په آخره ورځ باندې سیاسي ماته وه که نظامي ماته وه، دا بیا لوی بحث دی چې بیا په ساعتونو 3 کالونه موږ پرې غږېږو. 3 کالونه لیکچرونه او پیپرونه پرې ورباندې ولیکل شول چې دا ماته نظامي وه سیاسي وه، خو ماته وه. موږ دا وایو چې ماته مو خوړله، او ماته ضرور نه ده چې ماته همدغه طالبانو په 2001 کال کې ماته خوړلې، د خدای پیغمبر خوړلې. ته ماته یو چا ته د خدای پیغمبر داسې ماته نه ده خوړلې. نه په جنګ کې ماته خوړلې، په احد غږ کې ماته په دغه شکل نه ده خوړلې. ماته نه هغې ته علما ماته نه وایي. خبره چې موږ ادب مراته وو او ادب نه دی هغې کې هغه دواړو حالاتو شاته هسې خو موږ هم روایت نه دی بایللی، د جمهوریت روایت خو موږ هم نه دی خاموشه کړی. که ته هغه ته داسې وایي چې ګوره که د جنګ د میدان کې جنګ میدان پرېښودل او تلفاتو ته ما ته وایي تعریفوي. رسول الله میدان پرېښی؟ رسول الله میدان پرېښی؟ د احد په میدان کې څه وشول؟ جنګ یې پرېښی؟ جنګ خو د همدغه مکې نه ونوتل، مدینې ته لاړ نه، خو زه د کابل نه لاړم بل ته. هغه هجرت بیل ده، هغه په جنګ نه و شوی. هجرت ته ویلی چې مکه دې ولې مشرکینو ته وسپارله؟ دا هغه په اول کې پیغمبر صاحب یو کس و. ګوره خبره 2 کسان ورسره وو. نه دا خبره خو نه کېدله. ګوره خبره حسام صاحب ته د خدای پیغمبر ته دا نه شي ویلی چې دا مکه ولې مشرکینو ته پرېښوده. ما ته نه ده خوړلې، دې ما ته ثابته کړه. زه بیا ګوره تاسې ما ته نه وه ورور میدان دې ته برابر کړي چې ټاپه چې هغې ته ما ته ووایي. ګوره سټمپینګ خو اندې دي سره دی. غواړي چې ما داسې خبره وکړم خدای مه کړه چې هغه بیا ګوره دا بحثونه مه کوئ. نه هغه طرف ته زه نه وړم. تاسو ته کله داسې دغه کړي تاسو د بحث دې طرف ته تعریف باندې د پیغمبر ټول عمر زه د امام ابو حنیفه نه راویم، په ټول عمر چاته دا نه وایم چې خدای مه کړه. حتی که یو انسان داسې کوي. ګوره حسام صاحب ته دې ته وړي چې مثلا خو اسلام کې ماته نه ده. جنګ چې دی زمونږ اسلامي تاریخ په دې باندې شاهد دی چې د احد په جنګ کې چې دی صحابه و ماته وخوړله، او دلته هغه جنګ چې و هغه بیا وروسته ریویو وشوه چې سټراتیژي څه شی وه، ناکامه سټراتیژي وه، په کوم ځای کې اشتباهات وشول، په کوم ځای کې نه وشول. په دې باندې اسلامي تاریخ ډک دی، بلکې د جنګ د ستراتیژیانو جنگ ستراتیژي چې کله مطالعه کوي نو جنگ په تاسو خامخا پکې راځي. جنگ ستراتیژي نو ستاسو نظر دا یو د قران نظر ده. قران ورته ماته کلمه نه ده کارولې. خو ګوره داسې دی اخو د خدای پیغمبر او دغه تک ته هجرت ویل کېږي، زموږ تک ته تېښته ویل کېږي که نه. د هجرت بېله خبره ده، د جګړې خبره بېله ده. فزیکي لحاظ باندې مومنټ یو ځای نه بل ځای ته بدلېدل، یو ځای لوکیشن ته بدلوي بل لوکیشن ته ځي، هغه د خدای پیغمبر او دغه کار ته هجرت وایي. موږ تاسې ټول وایو چې دغه خبرې ته فرمایل وایي، زما خبرو ته ویل وایي. دا د مرتبو ته په کتلو هغه احترام موږ ټول مراعات کوو ځکه د خدای پیغمبر دی. خو لوکیشن هغه هم تغیر کړی، لوکیشن هم تغیر کړی. هغه ماته نه وه، هغه ماته نه وه. څنګه ورته ماته ویلې؟ زه ګوره تاسې بیا بس هغه ماته هغه چې ته میدان پرېږدې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم میدان نه پرېښه، نه صحابو پرېښه. هغه یو تکتیکي لږ شاته منظم شو جګړې کړې، مشرکین دغه پرېښي. دغه کیسه خو د طالبانو هم په 2000 کال کې هم دغه کیسه وکنه چې نن بیرته راغلل. کیسه بل خوا د نبي حسام صاحب باید دا موضوع ډېره ساده سي دی ولسته اوس په دغه یو اصل کې ځواک صاحب ګورئ دا دایان یې خدایان د اسلام ته خلک رانږدې کوي، تاسې لرې کوئ. څنګه لرې کړي؟ نه دا تهمت دی، لګیا دا تهمت دی. ګوره عام خلک نه یو چې تاسې په خلکو باندې دغه وکړئ په دې مونږ وروره خلکو ته وایو چې راځئ اسلام ته مونږ عام خلک یو، تاسې به خاص خلک یې. ګوره مونږ عام خلک تفاوت کوئ. تاسې الحمدلله ټول مسلمانان یې وایي. څوک چې تاسو ته وایي چې نه وایي دا د هغوی په دغه باندې دلالت کوي چې بل سړی ځان باندې، ځکه حدیث دی چې څوک مسلمان یې هغه ته وایي چې مسلمان دی دا بېرته تا ته راجع کېږي. نو ولې دا کار کوئ؟ تا ته هم کړي دي دا تهمت دی چې تا وکړو. ګوره همدغه